شيء سواه مسبوق بالعدم، والصلاة على من أمتي خير الأمم محمد سيد العرب والعجم الذين هم عموم الدين الحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اولا د افغان دارالعلوم د نشریاتي صفحې لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. د افغان دارالعلوم فرهنګي کمیټه غواړي چې در لیدونکو اوریدونکو پورې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت په لنډ او مختصر ډول ورسوي. نو زه ساجد احمد غواړم چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت اړوند د عربو موقعیت او د عربو د قومونو په اړه سره خپل لنډ او مختصر معلومات شریک کړم. نو راځم خپلې موضوع ته او موضوع پیلو. لفظ عرب لغوي معنا د صحرا بې بوټو او بې اوبو ځمکه. له پخوا راهیسې دغه لفظ د همدې ټاپووزمې قومونو او قبایلو او په دې کې میشت وګړو ته د نوم په توګه استعمالیږي. د عربو موقعیت داسې ده چې ختیځ طرف ته خلیج عرب او د جنوبي عراق یوه لویه برخه موقعیت لري، او لویدیځ طرف ته سور سمندرګی او د سینا ټاپووزمه موقعیت لري، او شمال طرف ته شام او د شمالي عراق یو برخه پرته ده، او جنوب طرف ته بحر عرب موقعیت لري. دغه ټاپووزمه د جغرافیوي او طبعي موقعیت له امله ډیر زیات ارزښت لري. هغه داسې چې شاوخوا یې څلور طرفه د دې دښتې او صحراوې دي، او دغو دښتو او صحراو د دې څخه داسې یو محفوظ او مضبوطه کلا جوړه کړې ده چې خارجي قدرتونو ته یې د دې نیول او هلته خپل نفوذ خپرول د یو مشکل او ستونزمن کار ده. تاریخ پوهانو له نسل له پلوه عرب په درې برخو ویشلي دي. اول عرب بائده، دا عرب او د دې قومونه بالکل له منځه تللي دي او په اړه معلومات نشته ده، لکه عمالقه، جدیس او عاد او ثمود او داسې نور. او دوهم عرب معاربه دي. دا عرب د یعرب بن قحطان له اولادې څخه دي او دوی ته قحطاني عرب هم وایي، او همدوی اصلي عرب دي. او دریم عرب مستعربه، دا عرب د حضرت اسماعیل علیه السلام له اولادې څخه دي او دوی ته عدناني عرب وایي. زه اوس خپلو خبرو ته د پای ټکی ږدم. تر بیا ښې چارې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.